الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته. قال: وحسبت أن قد قال: والرجل راع في مال أبيه ومسؤول عن رعيته، وكلكم راع ومسؤول عن رعيته، أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم. محترم و معزز سامعینو، تیرا جلسه چې کومه اتمه حلقه وه، هغې کې د مور او د مور مسؤلیت او مور څه ته وایي، د مور پهچان او د مور د معرفت خبره روانه وه. په دې حلقه کې به انشاءالله د پلار سره خبره روانه، ځکه چې دا دوه ډېرې اهم ستنې او اهم مسؤلیتونه دا ابتدایي دور دی چې کوم تخم پاشل شوی په دې کور کې او کومې دانې پرتې دي په دې کور کې، د اولاد د لورګانو یا د زمونو په صفت باندې دا که چېرته د دوی نشه و نما سمه ونه شوه او دا پاتې شو، نو راتلونکي وخت کې بیا ستا ایمان، ستا عزت، ستا شرف، ستا هر څه د دې سره محاصره کېږي او ته پکې ختمېږي. په حصار کې پرېوځي او د دې اولاد د لاسه به ته بدنامېږي او ته به تباه کېږي او ته به ذلیله کېږي، ته به رسوا کېږي، ته به شرمېږي، ځکه چې تا دا زمینه مساعده کړې. زما عزیزانو، دا ډېره اهمه مسله ده. پلار یو دور لري په خپله زندګۍ کې، د کور په مسؤلیت کې. د پلار دور قرآن بیان کړی دی چې پلار به زوی ته څه ویلی چې ای زما بچیه، انها ان تکن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. ای زما بچیه، که په اندازه د یو رایې د دانې چې هغه کوترې خوري، دا په یو صخره کې د ځمکې او د اسمانونو لاندې یا په اسمانونو کې یا په ځمکو کې دا پټ کې په تورو تیارو کې په تورو صخرو کې یأتي بها الله، الله به دا مخې له تاله کېدي. ان الله لطیف خبیر، الله ډېر باریک بینه او ډېر علیم او ډېر خبیر ذات دی. زما عزیزانو، دا یو اشاره ده د پلار چې خپل بچي ته کوي: ای زما بچیه، که تا دومره اندازه یو ذره خیانت دې وکړو، ذرة خیر یره ذرة شر یره، یو ذره خیر دې وکړو ته به یې ګورې، یو ذره شر دې وکړو ته به یې ګورې. هېڅ شی د الله نه نه پټېږي. لا یغادر صغیرة ولا کبیرة الا احصاها. ورکوټی شی غټ شی زما بچیه الله یې ګوري. ای زما بچیه، خیانت ونه کړې، د سترګو د لمحو په انداز کې خیانت ونه کړې، د خولې نه خیانت ونه کړې، د غوږونو خیانت ونه کړې چې الله دې ګوري، د خیال او د سوچ نه خیانت ونه کړې چې الله در باندې پوه دی، الله لطیف و خبیر دی. ای زما بچیه، غلا ونه کړې چې الله لطیف و خبیر دی. ای زما بچیه، دروغ ونه وایه چې الله لطیف و خبیر دی. ای زما بچیه، داسې عمل چې الله جل شانه نه ته غواړي پټ کې نشي پټولی. فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان. ځمکې او اسمانونو نه ووځه، هوا له وخېجه، هلته دې الله پاک ګوري او د الله په علم کې ته هېڅ شی د الله نه نشي پټولی، نه د الله نه تښتېدی شي، نه د الله نه چېرته
شی پټولی شي نه کوم عمل پټولی شي دا بچي له یو نصیحت چې پلار به کو یا بنیه اقم الصلاه منځ کوه وامر بالمعروف نیکې خبرې کوه چې دا عظیم مهنت دی که چېرته امر بالمعروف او نهي المنکر د دعوت کار د پرېښودلو زما بچیه بیا به په مصیبتونو باندې بیا به په عذابونو باندې بیا به د کفر او د الحاد سره د فسق او د فجور سره د منافقت او منکراتو سره به ته مخامخ کېږي واصبر على ما اصابك د امر المعروف نهي المنکر په لاره کې کوم تکلیفونه تاله راځي کوم سختۍ راځي کوم مصیبتونه راځي زما بچیه په دې باندې صبر کوه ان ذلك من عزم الامور دا د ډېر عظیم امور نه ده او د ډېر عظیم قوت او طاقت نه ده چې الله جل شانه انسان له ورکي او په دې باندې صبر وکي ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الارض مرحا ان الله لا يحب كل مختال فخور بچی له بیا نصیحت کوي چې ګوره سر د انسانانو لا ذلیل نه کې کته نه کې کوزه نه کې او په ځمکه باندې په تکبر باندې مګرځه خلقو نه سوال مکوه خلقو ته لاس موږدوه خلقو ته ځان ټیټومه من تواضع لغني لغناه فقد ذهب ثلثاء دينه که چېرته چا یو مالدار نه خپل ته خلکو ګرو ځان یې وله راکوز کړو چې یاره دې نه به څه وشي او څه به ماله راکړي دې ځان ذلیله کړو دې پسته کړو دې خپل دنیا او آخرت خپل تباه کړو دی نه باید دا کار وکړي دی باید د الله سره داسې خصوصي تعلق پیدا کړي چې د هر حاجت د الله نه پوره کړي او په ځمکه باندې په تکبر باندې مه ګرځه زما بچیه ځکه چې الله جل شانو تکبر کوونکي فحاشه او عیاشه د مزو والا او داسې د خپل د خواهشاتو د پوره کولو والا انسانانو نه نفرت کوي او دا ذلیله کوي او دا دنیا کې او آخرت کې شرمۍ او رسوا کوي په خپل امورو کې په خپل زندگی کې په خپل خوراک سکاک کې په خپل رفتار کې په خپل کردار کې ای زما بچیه میانه رو وسه او خپل سترګې دې پټې کا د خپل اواز نه ټیټ راشه د خپل اواز نه ټیټ راشه چغې مه وهه او نارې مه وهه سورې مه وهه د پلار په مخ کې د مور په مخ کې د خلکو په مخ کې خبرې کوې په صحیح انداز باندې کوه په خشوع خضوع سره یې کوه او په ښه انداز سره یې کوه په ښه اواز سره یې کوه ځینې اوازونه لکه د خرو په شان اوسي خلک یې راوچت کړي د حق په مقابله کې د مور او د پلار په مقابله کې په کور کې داسې چغې وهي په یو بل باندې دا چغې شرعاً بالکل ناجایز دي زما عزیزانو دا نصیحتو چې لقمان حکیم به خپل بچي ته کو او دا سبق پرېښودو چې ټول انسانان به خپل بچو ته دا رقم نصیحت کوي او بچي به پوهیږي پلار به پلار اوسي د پلار به یو اوچت دور اوسي یو اوچته خواري یو اوچته محنت به اوچت محنت به پلار زما عزیزانو که چېرته د خپل دور او د خپل د مسؤلیت نه سترګې خپلې پټې کړې نو دې کور ته اور واچو دې خپل آینده نسل خپل تباه کړو اکثره په کورونو کې تاسو ګورئ چې پلار لاړ شي په کلونو باندې نه اوسي پلار ځان نه بینک جوړ کړی صرف روپۍ والا رالیږي چې بچیه زه روپۍ رالیږم زه یې ستا رازقم زه یې ستا پیداوار یم زه یې ستا پیدا کوونکی یم زه تاله روزي راوړم دا حرام دی دا خبره دا کفر ده دا خبره دا شرک دی دا خبره رزق ورکوونکی الله دی ان الله هو الرزاق ذو القوة المتين الله فرمای ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون لاره چې تکله کلونه د دې بچی نه ورکه داغه د محبت نه ورکه داغه د تربيت نه ورکه داغه د مسؤلیت نه ورکه داغه د ملاتړ نه ورکه هغه شجاعت لار ورته زدکې هغه ته قوت لار زدکې هغه ته غیرت لار زدکې هغه ته پلار خې چې ته چا بچي ته چا نسل ته کوم قوم ته کوم سلسله ته کوم مسلمان ته سره کوم مؤمن دا پلار دې ته خې پلار دې له قران خې علماء ته وړي پلار دې مدرسو له وړي پلار دې سرپرستی کوي پلار دې حفاظت کوي پلار دې بیرون ډنډه وسی دی او بیرون پوي د بیرون لخته وسی د کور لخته وسی پلار دې پلار یو ملاتړ د دې بچی کوي بچی ته خې چې بچیا ته یو نری ته یو ځوانې ته آینده لري ته آینده پلارې ته آینده نکي ته آینده د نسلونو مشرې مګر دا پلار دې خبرو له بالکل توجه نکي او سترګې په باندې پټې کی او داسې تینا روان شي چې بچیا زه خیر ده زه بیا راځم تاله سامانونه راوړم تاله گاډي الم تاله سکوټر الم غلط خبره فضول خبره غلط سوچونه باندې بچیا ته انجینر شې زه به تاله دا وکم ته ډاکټر شې چا نه ډاکټر شي هغه د مور نه ډاکټر شي خوريان نه ډاکټر شي وړو ماشومان نه په کور کې ډاکټر شي د څه شي نشي
اکثره مورګانې داسې چې هغه بیا دې بچو له ترغیب ورکوي چې ګوره پلار دی بې غیرته پلار ګوره لاړو ګوره تاسو یې پرېښودلې ټول غمونه یې په ما اچولي روزانه خیلې کوي روزانه سورې کوي روزانه خبرې کوي روزانه جنګ جګړې کوي د بچو سره او چې د روپو ټیم شي بیا ټلیفونونه اله روپۍ راولېږه بچي له اله روپۍ راولېږه چې بچی بیمار دی اله زه دا کوم هغه کوم څه ځان له ووهي څه په بچو باندې ولګوي او د بچو نفرت د پلارانو نه پیدا کړي په کور کې دا شوي دي او دا کېږي مور د خاوند د بچی او د پلار ترمنځ تفرقه واچي او حسد او بغض او کینې روزانه اضافه کېږي خصوصا هغه پلاران چې هغه ډېر ټیمونه بهر ملکونو کې تیروي او نه راځي د هغې وجه دا شي چې د پلار هغه محبت او مینه بچي له ونه رسېږي د پلار پلارتوب او د پلار مسؤلیت چې هغه یو مسؤلیت لري نبي علیه السلام فرمایي کلکم راع وکلکم مسؤول عن رعیته دې مسؤلیت نه پلار لرې کړو د تباه شو دې کورنۍ تباه شوه دې خاندان تباه شو دې آینده نسل تباه شو دغه پلار بیا سبا ورځ دغه بچی دې پلار له بدنامي راوړي دې له بېعزتي راوړي دې په خور ګزار کوي دې په بچي ګزار کوي ځکه چې د یېرې والا د دې څوک نو د ملاتړ والا څوک نو د دباولو والا څوک نو چې زه د پلار یم چپ کېنه غلی شه یا هغې له نصیحت وکړي هغې سره مینه وکړي هغه د لاس نه والي جومات ته یې ویسي د لاس نه والي مدرسو ته یې ویسي د لاس نه والي د مشرانو مجلس کې کښېني د لاس نه والي غټانو سره یې کښېني د لاس نه والي هغې ته آداب وښي هغې ته اخلاق او ژوند او زندګي وښي او چې کله پلار د دې دور نه دی خپله فارغ اوسي او پلار د خندا او د ټوکو اوسي او د بهر ملک د مېلمه په صفت باندې راشي دوه درې ورځې په کور کې تېرې کړي او هغه هم د مېلمه په صفت باندې بچي سره پیار او محبت او ناز او نخرې ورسره وکړه او بنډلې ورله لاس کې ورکړه دې دوکان هغې دوکان دې بقالې له هغې بقالې له دې سټور له هغې سټور له او دی ځان له شیان والي او ځان پې موړ او ځان پې خوشحال او ځان پې دغه او جامې ونه والي څپلۍ ونه والي چې هغه پلار راغلی دی بچی دا څو ورځې هغه مور چې نیک صالح هم اوسي کم تربیت یې کړی اوسي د څو میاشتو یا د څو کالو هغه ورته برباد کړي د پلار یې ورته برباد کړي او ځان سره چکر ورته ویسي اله ښځې راځه اله بچیانو راځئ چې اوس زه نوی راغلی یم او څو ورځې زما دلته په کور باندې دي راځئ نو چې چکر ولدو میلو له ځي چینو له ځي او بازارو له ځي محفلو له ځي د تباه کړي د زندگی تباه کی دې اولاد زندگی برباد کی دې ته پلار نه وي دا ظالم دی دا دښمن دی دا تباه کوونکی دی د زندگی تباه کوي چې د هغې ځینې روپۍ رالېږي خپل اولاد او بچي را نور یې تپوس نه کوي چې دا بچی زما سالي په دې روپو باندې بچي ټي وي الي بچي کیبلې او بچي رقص او بچي سازونه او بچي چکرې او بچي ټکرې او بچي زرهاو داسې اعمال کوي چې د پلار په پیسو باندې عیاشي کوي د پلار یې هلته لمونځونه کوي پلار یې هلته دواګانې کوي چې زه خو ډېر نیک سړی یم زه خو ډېر ښه کارونه کوم ته هېڅ هم نه کوې ته ظالم یې ته لګیا یې په خپل روپو باندې بچو له اور اچې خپل کور له اور اچې تا د خپل بچو تپوس ونه شو کړی تا د هغو تربیت ونه شو کړی ستا خپل خدای د رازق په خپل کلي کې ونه بللو په خپل ښار او په خپل بازار کې او په خپل ملک کې د ونه بللو د لارې مسافر شو په مسافرۍ کې د بچو تربیت پرېښودلو د اولاد اصلي زندګي دې پرېښودله ته راتلې کور ته د مسافر په شکل باندې په شلو کالو کې تا څلور پنځه وارې د بچو ملاقات وکړو دا بچي دې تباه کړه دا آینده ځوانان دي په دې قوم کې او په دې ملک کې آدم کشان آدم ربایان او قطاع الطریق او زناکاره او فحاشه او عیاشه او کدا منبران شي په قوم باندې لوبې کوونکي په قوم تباه کوونکي دا ستا بچي دي چې داسې کېږي ځکه چې دې تربیت نه کوې دوی دې مخې له نه ځي او دوی مخې ته تربیت ونه کړو دا ته د علماو سره مشرانو سره دوی ته د مشرتوب ونه ښودو دوی ته د خپل شجاعت ونه ښودو دوی ته دې ونه ویل ته یو مؤمن مجاهد یې ته د آینده امت سرپرست دی ته آینده د دې قوم سرپرست دی د دې ملک سرپرست دی دغه بچي دي چې نن میدان نه راغلي او وټونه دي دغه بچي دي چې نن میدان نه راغلي چې پلرونه یې په انګلینډ کې او په بهر ملکونو کې په عیاشۍ کې هلته اخته او بچي دلته په عیاشۍ کې اخته مور دلته تباه شوه لوریانې هلته تباه شوې بدنامه شوې او بیا ځینې اکثره ښځې پکې مړې شوې د بدنامۍ د وجې نه او بچي داسې پاتې شو بې موره او پلار یې هلته ګرځېدو بې پلاره او داسې بې قومه بې سرپرسته دا بچي بیا آینده نسل دپاره لړمان جوړ شو ماران جوړ شو نو زما ځانو د پلار دور ډېر غټ دور دی پلار باید ځان وپېژني چې زه پلار یم زه د آینده نسل جوړونکی یم او زه یو پلار یم چې ته پلار شې او ستا حق داسې حق اوسي چې الله او رسول ویلی اوسي نو زما ځانو الله پاک دې د پلارونو دور زموږ نه په کورو کې نه ختموي او الله د پلاران جوړ کړي الله د مؤمنانو تقیانو نقیان جوړ کړي الله د آینده نسل زموږ جوړ کړي چې موږ ذلیله نه شو رسوا نه شو او نور آینده یې دې نه بدتر ونه شرمېږو زما عزیزانو دغه رزق و روزي الله درته هلته هم درکوي دې کوشش وکړئ چې خپل بچي خپل خواله کړئ بچو له رسیدګي کوئ بچو له ضرور په شپږو میاشتو کې یو ځل ځان رسوئ
اکثره زمونږ ملګري په بهر ملکونو کې په شپږو میاشتو کې ځان رسوي، په کال کې ځان رسوي. ته رازق نه یې، خدای به دې د ولږې نه مړ کوي، مګر اولاد دې که چېرته بې تربیته مړ شو، بې تربیته دی تباه دی، بې تربیته دنیا او آخرت د دې تباه ده، او د دې قبر تباه دی، د دې محشر تباه دی، اسلام ورسره تباه دی. زما عزیزانو د دې ډېر کوشش کوئ چې د آینده نسل خپل بچاو کوئ او وساتئ د دې عذاب او د دې مصیبت نه، او خپل بچي ځان له نزدې کوئ. دا مسؤلیت پلار او مور د یو ځای والي او یو ځای مخ ته بوځئ، د علماو په همت او په کوشش او داسې د مشرانو په کوشش او داسې د کلي په کوشش او داسې زموږ آینده نسل دپاره یو ترتیب جوړ کړئ، منصوبه جوړه کړئ چې خدای د دې عذاب او د دې آفت نه چې زموږ په بچو زموږ په ځوانانو راغلی دې نه بچ کړي، او الله جل شانه دې موږ ته ښه زندګي را نصیبه کړي. واتنا فی الدنیا حسنه وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على النبي المختار وعلى آله وصحبه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.